خان بابا پښتون او افغان کې څه فرق دی؟ د دې وضاحت راته لګو کوي. پښتون او افغان کې څه فرق دی؟ په لنډو ټکو کې که زه تاسو ته ووایم چې یاره پښتون چې دی نو دا قوم دی د یو ویني، د یو ژبې، د یو دستور نوم دی، د یو دستور خلق دي. او افغان مزه د افغانستان د دستور د افغانستان د آئین په مطابق چې دی نو بیان کما. د افغانستان د آئین دستور په مطابق افغان ملت ته په افغانستان کې د اساسی قانون د لاندې چې څوک هم اوسیږي شناخت کارت پاسپورت لري د افغانستان نو هغه چې دی نو افغان دی. د ویني څه بندیز پکې نشته. هغه ازبکم کې دی شي، هغه تاجکم کې دی شي، هغه چې دی نو بل قسم کې دی شي، که یو پنجابي هلته اوسیږي نو هغه هم افغان دی. نو هغه د افغان چې دی نو دا د یو ملت نوم دی. او پښتون ځان ته یو قوم دی. د پښتون ژبه معلومه ده، د پښتون هغه وینه معلومه ده، د پښتون هغه کلتور معلوم دی. خو د افغان چې دی نو د هغه لازم ده چې دغه ازبک تاجک بیل بیل دغه دي کلتورونه دي، بیل بیل ژبه ده، دغه شانتي د نورو خلکو بیل بیل دغه دی. ما خو تاسو ته وایي که چېرته یو پنجابی هم په دغه کې د اساسي قانون په مطابق اوسیږي، هندي نسلن هندي وغیره، نو هغه هم افغان دی. لکه دا پښتون او افغان په منځ کې چې دی نو ډېر لوی فرق دی. افغان په افغانستان کې اوسیدونکی هر سړی کېدی شي، خو پښتون چې دی نو دا د یو قوم د غړي نوم دی، د پښتون قوم د غړي نوم دی، پښتون قوم دی. او که تاسو وګورئ نو د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا خبره ښکاره ده چې پښتون سره د قوم په خانه کې پښتون لیکلی دی. نو افغان چې دی نو دا یو ملت دی. افغانستان د یو ملک نوم دی، پای کې اوسیدونکي هر څوک چې دی د اساسي قانون په مطابق چلته اوسیږي، هر څوک هغه افغان دی. نو او که څوک هلته اوسیږي د هغه شناخت کارت ورسره دی، پاسپورټ ورسره دی، او بیا هم وایي چې زه افغان نه یم. بعضې خلک وایي من افغان نه یستم که نه، نو بیا ته په افغانستان کې څه کوې؟ دا هم خبره ده. دلته کې څوک اوسیږي د پاکستان دغه دی ورسره شناخت کارت دی ورسره دغه دی، او وایي چې یاره زه چې دی نو د پاکستاني نه یم یا د پاکستان نه یم، نو هغه د دې ادارې او دغه حق لري چې هغه ته وایي چې یاره دلته څه کوې. نو ښکاره خبره دا ده چې دا د ملک نوم دی افغانستان، او پای کې اوسیدونکي هر سړی د هر ویني، د هر قوم کس، د هر ژبې چې هغه د اساسي قانون په مطابق هلته اوسیږي نو هغه افغان دی. څنګه چې په دې پاکستان کې د ټولو قومونو خلک که هغه د هر قوم سره تعلق ساتي، د هر ویني، د هر ژبې سره تعلق ساتي، اوسیدونکي د پاکستان هغه پاکستانی دی. قوم چې دی که نه دا د یوې وینې خلک وي. د یو قوم د قوم چې دی نو دا د هغه قبیلو د غړو ترمنځ تړون ته وایي چې د هغوی په وینه، ژبه، دود، دستور دې کې نږدې مماثلت وي، تړون وي. نو پښتون قوم دی او افغان چې دی نو دا ملت دی. په افغانستان کې اوسیدونکی هر سړی افغان کېدی شي، خو هر سړی پښتون نشي کېدی. دا د یو قوم، د یو وینې، د یو رګ خلک دي، د یو ژبې خلک دي. د پښتون ژبه معلومه ده، د پښتون پلار معلوم دی. پښتون کوی چې یاره زه پښتون یم، نو پوه شه چې د پلار پښتون و، د نیکه پښتون و. که پاکستانی وي چې زه پاکستانی یم، نو بیا به تې پوښتنه کوې چې مطلب نسل دې څه دی، پلار دې څوک و، پښتون و، بلوچی و، سندھی و. دغه شانتې که یو کس وایي چې زه افغان یم، نو د هغه نه پوښتنه لازم ده چې یاره پلار دې څوک دی، ازبک دی، تاجک دی، پښتون دی. لکه د دې نوم نه واضحه کېږي نه چې دا څوک دی. خو چې پښتون یې وایي نو به د ټول ارڅه ښکاره شول.
نو پښتون قوم دی او دغه چې دی افغان چې دی دا ملت دی. دا خو د افغان آئین په مطابق افغان ملت دی او پښتون قوم دی. دې نه مخکې څو افغان آئین کله جوړ شوی دی؟ 200 کاله کېږي یا 50 کاله کېږي یا 10 کاله کېږي یا 20 کاله کېږي. دې نه مخکې د افغان څه شی و؟ افغانستان څه شی و که افغان څه شی و؟ داسې ده چې ښکاره خبره دا ده چې افغانستان چې دی نو دا د اوسني دور د تاریخ د اوسني دور دغه دی. د دې نه مخکې پښتنو چې کله د خپلې خوښې د خپلې مرضۍ ریاست جوړوو نو د هغې نوم یې پښتونخوا ایښودی و. د هغې ژبه یې چې دی نو پښتو ایښودې وه. ملک احمد خان واخلئ دغه واخلئ او نور پرېږده چې هغو ځان د احمدشاه بابا په خپل شاعرونو کې چې دی نو د دلی تخت هیروم چې د رایت کم د پښتونخوا د غرو سرونه نو پښتونخوا زمونږ د رګ سره تړلی شی دی. پښتون دا زمونږ رګ دی، رګ د پښتون قوم دا رګ دی. نو هغه وایي که نه چې رګه رګه رامې کاږه. نو دا او په هغه دور کې چې کله 1500 کاله مخکې زه دا خبره کوم چې کله احمدشاه بابا یا د ګجو خان دلی دغه دلی دا ټول چې دی نو دی چې دا د پښتونخوا ریاست د شیخ ملي او د دې خلکو چې دا پښتونخوا ریاست چې دی نو دا جوړو یا د هغې دپاره چې دی نو هلې ځلې کولې یا د هغې دغه دپاره دفاع دپاره جنګونه کول. نو په هغه دور کې په هغه وخت کې د افغانستان د تصور هم لا نه و که نه. نو تاریخ خو دغه دی. اوس تاسو په دې کې څه دغه وایي نو دا خو د هغې نه مخکې خو زما په خیال د افغانستان تصور هم نه و. یقینا داسې ده. خان بابا دا خو ښه خبره ده د یو ملک آئین چې جوړ شو، ادارې جوړ شو، یو قانوني حیثیت واخلي، ښه خبره ده. خو آیا د اساسي قانون مطابق هر وګړی چې په دغه خاوره اوسیږي نو هغه افغان دی او د خاوره د هغه ملکیت دی؟ لکه دا خاوره مخکې به دا خبره ویل کېده چې پښتون معنی افغان، افغان معنی پښتون. اوس د افغان معنی پښتون پاتې نه شوه. تاسو په خپلو خبرو کې مو ویلي افغان معنی پښتون خبره به دا وه چې دا د پښتنو وطن دی او دا خاوره زمونږ ده. اوس د افغان معنی هغه پښتون پاتې نه شوه. نو آیا د اساسي قانون د تذکرې د سیاسي نظام د پښتون نه د پښتنې خاورې ملکیت ونه اخیستو؟ دا ډېر د نقصان خبره نه ده د پښتنو لپاره، پښتنې خاورې لپاره. عابد خان داسې ده چې د افغان دغه نوم چې دی که نه نو دا مخکې یوازې د پښتنو دپاره نه و. کنی نو د دې نوم د ایښودو ضرورت افغانستان دپاره د افغانستان نوم ایښودو ضرورت به نه پېښېدو. وجه دا وه چې دا نور قومونه پکې ځان سره دی وتړي. دا بعضې کارونه داسې چې هغه مشران وکړي خو بیخي بد وکړي. لکه د دې دغه کوشش په هغه دور کې کړی دی چې یاره موږ دا خلک ځان سره په دې کې وتړو او د هغې نقصان وشو، فایده ونه شوه. بیا وروستو دا تا چې خبر وکړه چې یاره بیا دوی وایي چې افغان معنی پښتون که نه، بیا وروستو مشرانو کوشش وکړو چې دا واپس راوړي چې افغان معنی پښتون. خو هلته کې بیا هم دی چې دی نو مخالفت به راوچت شو چې یاره د افغان ژبه چې دی نو چې افغان پښتون دی نو دا نور به څه کوي نن هم که تاسو دا خبره کوئ نو بیا هم دا خبره راکوي چې یاره دا خو دا نور به څه کوي. د نور خپل ستانونه شته دی. مشرانو نه بعضې ځایونو کې ډېرې غټې غلطیانې شوي دي. دی وروستو بیا د وینځلو کوشش کولو چې یاره دا اوس د افغان مطلب مونږ پښتون کو، خو هغه بیا ممکن نه وه، هغه بیا دونه آسان کار نه دی. نو دی د وینځلو دپاره هغه کوشش وکړو چې یاره افغان به صرف پښتون ته وایي. خو د یرې د لاسه بیا هم چې دی دا غږ نشو کولی چې د افغان چې دی دا پښتون ته وایي او د افغان ژبه پښتو ده او د امونه تر اباسي نه دا خاوره د پښتون قوم برخه ده او د دې په وسایلو سرکاري چوکو او نور وسایلو اولنې حق د پښتون دی. او د نور خلکو چونکې ستانونه شته دی د هغې ځایونه معلوم دی، هغه دلته کې مونږ سره همسایه دي. خو تر ډېر حده پورې تر ډېر وخته پورې خو
دغه نور قومونو خلکو ته په دې خاوره باندې د ډېرې سوزونو هغه شان حق نو څنګه چې اوس هغه د دې جنگونو د لاسه او د دې دغه د لاسه چې دی نو زموږ د مشرانو د غلطیانو د لاسه د پښتنو مشرانو د غلطیانو د لاسه دوی هغه ځایونو ته ورسېدل چې اوس د هغه ځای نه ویستل د دې اسان کار نه دی او دا به پښتانه چې دی نو دا د زهر ګوټ به دی سکي او دی به دا غږ پورته کوي چې یاره دا خاوره چې دا نو د امونه تر باسینه دا خاوره چې دا د پښتون قوم برخه ده د پښتونستان دی پښتونستان دی او د دې په ټولو وسایلو سرکاري چوکو نوکرو اولنې حق د پښتون او د پښتو دی نو الوبت چې دی نو دا هغه دی به چې هغه خپل اولنې حق چې دی دا به ثابتوي کنه نو د ټولو خپل ستانونه وي خو د دې داستان چې دی دا به بیا شاملات وي او نن پورې ته وګوره د ټولو خپل ستان دی په خپل ستان اولنې حق ثابت دی خو د پښتنو په خاوره باندې دا یو قسم له راجواړه دا شاملات دي دا د ټولې نړۍ شاملات دي بس یو قسم له د دې خپل اډو سب دغه نشته هغه به وي چې په تاجکستان اولنې حق د تاجکو دی په پنجاب اولنې حق د پنجابیانو دی په ازبکستان ولنې حق د ازبکو دی خو په دې خوره چې دی کنه دا د ټولو خوره ده په عرب مسلمانان دي خو د عربو په خوره باندې ټولو مسلمانانو خولنې حق نشته کنه خو دلته پتاته وي چې مسلمانی ده په ازبکستان کې مسلمانی نشته ده چې د ټولو مسلمانانو په ولنې حق وي په بل ځای کې د بل پاکستان باندې چې دی داسې نشته خود تا ته وایي چې یاره دا مسلمانی د دلته اولنې حق د مسلمان دی یار دا خو د یو قوم خاوره ده دا د یو قوم برخه ده د یو قوم ستان دی د هغه په اولنې حق دی دونه ظلم مه کوئ دا زیاتې دی ګورئ ستاسو خپل ستان معلوم دی نو مشرانو نه چې څه شوي دي هغه به اوس راوینځل غواړي او د هغې دپاره به زما به خیال چې په جار غږ پورته کول غواړي د دې نه بغیر نه کېږي تاسو ویلي چې دا غږ به پورته کول غواړي دا زهر ګوټ به سکل غواړي پښتانه که نه خو دې د ځینو پښتنو نه چې هلته تپوس وکړي چې تاسو دا غږ پورته کوئ نو هغه وایي چې دې سره افغانستان ماتېږي دې په باره کې تاسو څه خیال دی افغانستان ماتېږي د دې سره چې یاره دا پښتون د خپل حق دپاره غږ پورته کړي سر ونه مسله دا ده چې یو زه سوال پیدا کېدی شي چې زه یو ځای ته خپله خاوره ویم خپله برخه ویم اب زه ماتوم ډېر خلک به دا وایي که نه چې دی څوک استعمالوي یا بل څوک استعمالي را پاسېدلی دی او چې دی نه افغانستان ماتوي نو ته په خپله سوچ وکړه چې یو سړی وایي چې یاره دا زما خاوره ده یا دا زما سیز دی نو هغه به بیا ماتوي لږ د عقل نه کار پکار دی ولې به یې څوک ماتوي ګورئ چې مونږ متحد شو مونږ یو شو مونږ د هغې دپاره په یو دغه باندې غږ پورته کړو چې یاره ستاسو خپل ستان معلوم دی تاسو مونږ سره همسایه زمونږ وروڼه یې مونږ سره اوسېږئ په سر سترګو د نړیوال دستور په مطابق مونږ ستاسو هر قسمه حق منو کنی نو ښکاره ورته وایي چې په ازبکستان کې چې دی نو د پښتو او پښتون څومره حق دی هغه مونږ ستا دلته منو په تاجکستان کې چې څومره د پښتو او پښتون حق دی مونږ دلته کې درته منو د هغې منو د تاجک او د هغې د ژبې هم دلته پوره حق منو نو اوس مسله خو مونږ ته هم دغه دا پیښېږي به که نه چېرې مونږ به چې دی نو د څه آیا دې ته به ګورو چې خلک به څه وایي هغوی خو به یوازې دا نه وایي چې دا به مات شي او پلانې دي هغوی خو به نور هم څه وایي هغوی خو کېدی شي د دې نه هم چغې نورې سورې وباسي نو آیا مونږ به دې ته کینو چې یاره بس اوس چونکې دی دا خبره کوي چې یاره دا دی ماتې او پلانې کوي نو موږ خپل حق پرېږدو یا د خپل قوم حق پرېږدو که دا ذاتي حق وی که نه د ذاتي چوکۍ وی او چا پرېښودی وی خو بیا هم خیر دی اوس څوک هم حق نه لري ګورې چې د خپل قوم دا حق پرېږدي نو بهتر بدایي چې یاره مونږ چې دی نو هغه شیزونو ته اوس راشو چې حق بیان کړو ښه به وي او دا مونږ سره میشته خلک چې دی دا حق تسلیم کړي نو دا به ښه وي خان بابا تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د دې نورو قومونو خپل ستان معلوم دی تاجکو تاجکستان ازبکو ازبکستان د دې نورو
که تاسو وګورئ نو د دې خلکو لکه د تاجک او ازبک چې څومره دي دا چې په پښتنه سیمه په کومو ځایونو کې میشته دي نو دا خاورې د دوی د ستانونو سره نږدې دي. نو که چېرته په افغانستان کې صرف د پښتون خبره شروع شي یا په پښتنه خبره د پښتون د اولني حق خبره شروع شي نو داسې به نه وي چې بیا به دا خلک هم د خپلې برخې دا کومې خاورې په کومه چې میشته دي دا به دوی د خپلو ستانونو سره تړي. نو دې نو بیا څه جوړېږي؟ د سیده چې دا سیزونه دا یری برا پیدا کیږي دا یری څه چې د دې لپاره به چې دی نو د تاسو خبره کوي د دې لپاره به کوششونه هم شروع کیږي ځکه چې پردی حق تسلیمول پردی حق ورکول دا ډېر ګران کار دی. ګورئ دوی به زموږ حق زموږ په خاوره زموږ اولنی حق تسلیموي دومره په اسانه نه. تا یو شی وغوښتو خپل حق دی وغوښتو چا د په خپل پلیټ کې چې هغه پې قابض دی अब ताला په پلیټ کې در کې چې دا والا دومره آسان کار نه دی. دا هر څه بدی کوي دین انکار نشته. خو ما خو تاسو ته وی چې دې د پاره به یو متحد کار کول غواړي. که چېرته موږ دا وایو په دې کې زموږ لاړل په دې سوونو کاله کې دی رو مضبوط شول تر دې چې دونه وخت راغو پس زمانه کې ګوره د افغانستان په شاهي دور کې د دې څه حالاتو او نن وګوره چې د دې پارک کې څه حالات دي. نو دا تاریخ چې دی دا هر څه چې دی خلکو ته معلوم دی چې څه حالاتو. نو که چېرته موږ دې ته ګورو چې یاره دا خو به دی به د خپل دغه به وکړي دا خو به خیر بیا به داسې شي چې یو خو هغه تاجکستان به زیاتې کوي چې داسې خلک سپورټ کوي چې هغه چې دی نو افغانستان ماتوي ځکه چې دا خو د افغانستان په دوی باندې احسان دی چې دوی میشته کړي دي دوی ته ځمکه ورکړې ده دوی ته دغه ورکړې دوی ته چې دی نو هغه مینه ورکړې ده دوی ته چې دی نو هغه اخلاص ورکړې ده دوی ته ځای ورکړې ده او دوی چې دی نو بیا په هغې باندې چې دی نو قابض کېږي. نو دا خو د نړیوال زما په خیال ظلم دی او نړۍ به هم دې سیز ته پرې نه دي. خو مسله دا ده چې پښتون په خپل ځان کې لا فلال یریږي هغه د خپل حق دپاره غږ نه پورته کوي او په دې کې ډېر وختونه تیر شول او دا که څومره وخت تیریږي دومره به چې دی نو دا یری چې دی دا به نورې پخیږي بیا. نو بهتر به دی چې اوس وخت بل وخت نشته دی همدا وخت چې د دې غږ د پورته کولو همدا وخت دی. نو به یو خو تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې دا داسې یو دور په دې خلکو تیر شوی دی چې دا خلک به د اوسېدو هغه حق ورته په نورو قومونو په نورو ملکونو کې چې څنګه د یو بهر نه راغلي کس ته کوم حقوق حاصل دي او کومه مشري چې دین دي ترلاسه کړې ده کم بدماشي چې د دین نن چلیږي هغه نه وه. یو خو تاسو دا وویلې چې دی د نشت نه تبدیز یې پر وروسره چې دی نن په حکومت کې واکداران دي د غټو چوکو باندې په زور باندې قبضه کوي. بل شیروز خان دا وویل چې یاره دی په هغه سیمو کې آباد دي چاته چې د تاجکستان ایران ازبکستان سره تړلي دي نو دی په هغې سیمو کې آباد دي خو بدبختانه دی صرف د هغه سیمو نه دي په کابل باندې قبضه شوي دي. په دې تناظر کې تاسو په افغانستان کې پښتو ژبې پښتون قوم او پښتنې خاورې ته د دې مستقبل ته په کوم نظر ګورئ؟ که حقیقت کې دا هغه خلکو پورته نه کړو د دې مستقبل ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ داسې د اول خو خبره دا ده چې یاره زه د پښتو او پښتون مستقبل روښانه وینم بس صرف د غږ پورته کولو وخت دی. ما وضاحت نه کوم مخنیوي ونه کړی شو کنه خبره مې دا وکړه چې مخنیوي ونه کړی شو لکه څنګه چې تاسو موږ هم ته مینتونه کو چې دا غږ پورته کړي خو دا غږ څوک نه پورته کوي که حقیقت کې دا غږ خلکو پورته نه کوم د دې مستقبل ته تاسو کوم نظر ګورئ؟ ګورئ ما خو ته لږ ساعت مخکې مې تاسو ته وویل چې یاره که درته غږ پورته نه شو نو څومره نقصان چې زما په خیال مخکې شوی دی د دې نه به دا به وروسته ورځ بیا زیاتېږي. دی اول چې دی نو هغه د ستوګنې هغه دغه خواهشمندو بیا رو د یو وړوکي شان چوکۍ خواهشمندو بیا د ارک ته ورسېدل. اوس خو رو دی وایي چې یاره دا شی چې دی نو دا زموږ دی او ما خبره شوه چې د دې خپله شته خو ستا دا ډوډۍ چې ده نو دا ستا نه ده دې کې تا سره زما برخه ده. نو که دا غږ پورته نه شو دا به وروسته ورځه به دا مسله بیا زیاتېږي او ځکه زه یم چې ما ته اوس امید دی اوس به زه وینم چې یاره د زړونو نه دا غږ راپورته کېږي او زه اوس وینم هم چې یاره هغه لاشعوري او ردعمل شروع شوی دی. نو که خیر ډېر ژر به چې دی نو دا مه وایئ چې یاره دا به نه پورته کېږي به که خیري زه د پښتو پښتون چې دی نو دا مستقبل روښانه وینم
او په د امونه تر باسینه په د خوره د پښتون اولنې حق وینم که خیری ثابت وینم که خیری. خان بابا نوې نسل خو شکر د ډېر پوه شو چې افغان هغه کس دی چې کوم افغان ملت سره یا د هغه ځي پاسپورټ ورسره وي تذکره. خو ډېر زیات کم مشران دي یا ډېر خلک چې کوم دی هغوی اوس هم دا خبره کوي چې زرګونو کالو راسي افغان یم. د دې په هکله تاسو څه وایئ؟ ګوره داسې ده چې دا خو یو قسم لا دغه غونته کې خبرې دي چې زرګونو کالو راسي زه افغان یم. نو زه ما خو تاسو ته ووایي که نه چې کله صرف 1500 کاله مخکې خبره کوم چې پښتنو ځان ته یو ریاست جوړولو نو هغوی ورته پښتونخوا ریاست خوښولو. د افغانستان بنسټ کې چې کوم د چا ډېر دغه دی هغه چې دا خاوره دا سیمه یادوي نو څه وایي د دلی تخت روم چې رایات کوم د پښتونخوا د غرو سرونه که نه. نو مسله دا ده چې دغه افغان ټکی چې دی دا زوړ نه دی، دا دروغ دی، دا راته پلی شوی دی. دا مشرانو بیا مجبورن د خپلولو کوشش وکړو خو هغې پردی سیسته څنګه خپلی یو خو دا ټکی د پښتو نه دی که نه. نو مسله دلته کې دا ده چې مونږ څه چې مونږ نه وشول مونږ د بل دپاره وکړل خو بل مونږ سره څه وکړل نن د هغې څه دغه دی ته وګوره هغه کابش شو، هغه مالک شو، اجابر شو او زه په خپله خاوره محکوم شوم. دلته وګورئ ما د اتفاق دپاره خپل څه څونه بیلل. ما پنجاب مشرور کو خو ما څه څونه بیلل دې دپاره. ژوند خو ډېره وړه خبره ده. زما بیل وجود چې دی د قوم هغه لګیا دی په خطره کې دی. نو دا هر څه چې دی ګورئ مونږ هر څوک تسلیمو، مونږ د هر چا دغه عزت تسلیمو، د هغوی ژبه تسلیمو، د هغوی مذهب تسلیمو، مونږ د هغوی تسلیم کړي. خان بابا ادریس خان چې کومه خبره وکړله چې مونږ خلک وایي چې مونږ زرګونو کاله مخکې پښتانه هغه افغانانو که نه زمونږ هغه دې سره یو تاریخي حواله راځي چې د خلکو خاص کر د نوي کول د ګمراه کولو دپاره چې افغان چې و دا د سلیمان علیه السلام زوی و. سلیمان علیه السلام په دربار کې وایي پیریان حاضر شول چې هغه سلیمان علیه السلام سره چې خبرې وکړلې نو وایي د افغان ورته وایي چې دا ژبه ما باندې زده کړه. هغې وایي پیریانو پښتو ویله. نو وایي د افغان سلیمان علیه السلام ته وایي چې دا ژبه زه زده کول غواړم. نو دا ژبه یې وایي هغه د پیریانو نه زده کړه ده. دا څومره حقیقت دی؟ یو خو عجیبه خبره دا ده، د خندا خبره دا ده که نه چې د سلیمان علیه السلام ټول قوم چې دی ټول قوم په لکاو کې دی خو د هغه د زوی دغه چې دی که نه نو هغه په کروړاو کې دی او د دې نم چې دی نو زیات تقسیم شوی دی، ورک شوی دی په دنیا کې چې دی نو دغه شوی دی. دا د خندا خبرې دي. د زما ژبه چې دی نو هغه د پیریانو شوه، زه چې دی پیری شوم، ته په عجیبه غونته کې دغه غونته کې دی. د دې نه خو دا ثابتېږي چې یاره په هغه دور کې پښتو وه، پښتانه وو. نو مسله دلته کې د خندا یو دم زما په خیال چې یو عجیبه دا خو چې داسې مخامخ کینی نو بیا به پته ولګي چې یاره عجیبه خبره. حقیقت کې خندا خبره دا ده چې د هغوی ثابت قوم چې دی په لکاو کې دی او د هغه یو بچي دغه چې دی هغه کروړو ته ورسېدو. نو د خندا خبره دا ده. نو داسې دا پښتون ځان ته قوم دی، دا د خپل ژبه ده، د خپل ډي ان اے دی، د خپل رګ دی، د خپل دود دستوري دی. دا د پښتو یو خپل قانون دی، د پښتو یو نړیوال دستور تیر شوی دی. ګوره پښتو نن هم چې تاسو ولولئ د پښتو دغه باندې ځان پوه کړئ کوم چې دستور دی نو تاسو به حیران دی شئ چې د فطرت سره نږدې قوانینو کې پښتو قانون چې دی که نه دا ګوره یاد ساتئ. پښتو دستور چې دی دا د فطرت سره نږدې ترین قانون دی. فطرت چې څومره فطرت سره دا وجم دغه و چې فطرت سره نږدې د قانون په مطابق پښتون دغه وجه و چې دی په یو ځای مسلمان شوی دی چې هغه فطرتي دین دی او د سره فطرتي دستور فطرتي قانون وسره. نو پښتو چې دی دا یو نړیوال فطرتي قانون یو داسې قوم چې هغه نړیوال فطرتي قانون لري
هغه چې دین اوس ته خپل سوچ وکړه تبل دبل کله وی چې دا پلانې او کله وی چې دیګړیو نو دا ځان ته کوم دی دا د الله کرم دی نه پوری وګورئ چې نه خو مونږه د يهود بعضې خلک وایي چې دا د يهودیانو نه دي نو هلکه لس کسانو نه چې دی نو زر کسان دغه دي هغه د هغوی نه دي او د هغه خندا خبره ده هغه لس مونږ نه کېدی شي چې تلي وي او بله ژبه اختیار کړې وي هلته کې خو مونږ چې دی نو دا ګوره ما خو تاسو ته ووایې که نه چې پښتو یوازې ژبه نه ده ګورئ دا قانون دی دا یو وینه ده دا یو رګ دی او دا د فطرت په رموز پوهه یو قوم و چې خپل هغه دغه هیر کو ډیر قومونه داسې دي چې هغوی چې دی نو خپل هغه لاره پرېښودې ده خپل ځان یې نه دی پېژندلی خپل دغه د څه ناڅه غلطیانې ته شوي دي نو هغه زوال ته تللي دي مونږ په دې وخت کې په زوال کې یو خو د دې مطلب دا نه دی چې مونږ د چا نه یو ګورئ مونږ د الله شکر دی خپل ځان ته کوم یو زموږ خپله ژبه ده زموږ خپل رګ دی زموږ چې دی نو خپل ما ورته وستوې د نړیوال چې کوم فطرتي قانونونه دي د هغوی کې پښتو د ټولو نږدې قانون دی او د هغې مثال دا په اسانۍ سره ورکولی شم چې د هغې دغه دا و چې د فطرتي چې کوم دینو اسلام دی په یو ځای قبول کو وجه دا وه چې دی مخکې نه فطرت سره تړلي خان بابا لکه څنګه چې مونږ وایو چې د پښتنه خاوره د امونه تر اباسینه پورې پښتنه خاوره چې ده د پښتون قوم برخه ده نو کو د امونه تر اباسینه پورې دا اواز ټول پښتانه اوچت کړي نو د دې به څه فایدې وي د خاورې ته د خلکو ته د وطن ته الله دې په خوله باندې رحمت او برکت کا چې داسې وشول د دې فایدې به دا شي چې پښتون به چې دی شته شي په خپله خاوره باندې پښتون به په ملکونو د نورو قومونو په دې دروازو کې او په ګاړو کې د ډریورۍ او د چوکیدارۍ نه خلاص شي داسې ده چې په خپله خاوره که ملکونو همدغه چې کوم دي خدا چې دی په خپله خاوره وسایلو سرکاري چوکو دی باندې شته شو د دا اولنی حق راغو تاسو ته اندازه نشته چې دا پښتون نسل پښتون قوم پښتون دغه چې دا به څومره شته شي څومره مالداره به شي څومره موړ به شي او څومره چې دی نو با اختیاره به شي تاسو ته د دې اندازه نشته الله تعالی دې مونږ ته وښیي هغه ورځ او زمونږ یقین دی بس صرف دومره ده چې د دې دپاره به کار کول غواړي دا دومره آسان کار نه دی ما خو تاسو ته ووایي چې مونږ ووایو چې یاره دا زمونږ دی ورای کو خلک به راله داسې په پریډ کې راکړي دا دومره آسان کار نه دی لویه مبارزه کول غواړي دې دپاره به د کلونو آګاهۍ کار کول غواړي د کلونو د جرګې دپاره به کار غواړي او بیا به چې دی د پاسون دپاره یو متحد کار کول غواړي نو دا آګاهۍ جرګې د پاسون دا دغه چې دی تګلاره دا دونه لنډه نه ده چې بس راپاسې دي او تا غږ پورته کو او ټول راپاسېدلو هغوی چې دی نو تا سره راغونډ شول او پاسون جوړ شو بس موږ چې دی نو خپل اولنی حق واغستو دا آسان کار نه دی ځکه چې هغه کم خلک په دې قابض دي نو په خپله سوچ وکړه چې دونه په اسانه څوک د یو کور قبضه نه پرېږدي چاته د یو پټي قبضه دونه په اسانه څوک نه پرېږدي نو دا خو بیا چې دی نو لازم ده چې دې دپاره اتحاد دې دپاره هلې ځلې او کوشش په ډېر کول غواړي خان بابا بعضې پښتانه وایي چې تاسو د افغان د نوم خلاف یئ نو دې باره کې تاسو څه وایئ بعضې پښتانه وایي چې موږ د افغان د نوم خلاف یو یاره داسې ده چې مشرانو دې دپاره دا کوشش کړی و چې یاره د پټان په شانتې د افغان هم چې دی نو دا مونږ صرف د پښتون دپاره کو ځکه چې دا به مونږ نه که دا صرف پښتون دپاره نه شو نو مونږ نه به زمونږ دا خاوره چې دی زمونږ د استان دا به لاړ شي نو د هغې په دغه کې زه نن هم چې دی نو د افغان د نوم سره بالکل ځان تړلو ته تیار یم چې خلک دا ومني چې افغان چې دی نو پښتون ته وایي د افغان ژبه پښتو ده او د امونه تر اباسینه دا پښتنه خاوره چې ده نو د پښتون برخه ده
د پښتون قوم راخه ده د پښتونستان دی پښتونستان دی د دې په وسایلو سرکاري چوکو نوکرو ولنې حق د پښتون دی نو زما خو دغه نوم سره اختلاف یا زما په خیال د چاوم دي سره اختلاف ني زموږ اصل مسله څه ده مونږه د امونه تر اباسینه په دې خوره باندې د پښتون قوم او نه حق ثابت لیدل غواړو دا د پښتونستان ثابتول غواړو چې دا دی ځکه چې د ټولو خپل ستان ثابت دی د ټولو په خپل ستان باندې اولنې حق ثابت دی اوس مسله دلته کې دا ده چې د ټولو نړۍ خپل ستان باندې اولنې حق دی او زمونږ په دې ستان باندې چې دی کنه ټولو نړۍ حق دی دا شاملات دي دا راجواړه ده بس نو مونږ د سینه ده زما په خیال چې دا به تاسو ته اندازوي چې که نن هم څوک غږ پورته کړي چې یاره دا افغان پښتون ته وایي او د پښتون ژبه پښتو ده دا امونه تر اباسینه چې دی نو دا دغه چې دی نو دا خاوره ده د پښتون قوم راخه ده د دې په وسایلو سرکاري چوکو نوکرانو حق د پښتون دی نو زموږ ته څه اعتراض دی موږ ته خو اعتراض نشته دی تاسو د افغان نوم د شریک نوم ګڼئ یا د ملت نوم ګڼئ یعنی فقط د پښتنو نه ګڼئ نو بیا د لوی افغانستان په حق لستاسو سره ده د لوی افغانستان غږ څنګه ګڼئ په کوم نظر ورته ګورئ د لوی افغانستان ذکر چې دی نو دا خو د یو قسم له یو دغه د پاره راوته دی چې را بس هغه یو لقمه د چې خلکو له په خوله کې ورکړی ده نور د دې بنیاد څه دی ما خو تاسو ته ووایي چې راول خو دا ووایي چې دا مسله دا د خاوره خوړل وایي چې دا د چا ده زما دماغ خراب دي چې د یو نه ځان خلاصوم بلکې ځان شاملوم دماغ خو مې نه دي خرابه زه د یو دغه نه د تور کارغه نه ځان خلاصوم او سپین کارغه ته ځان حواله کوم د ډیر مفسد جوړ شي نو بهتر بدای چې زه چې دی نو زه بیا ما لپاره خو فایدمن دا دغه دی چې کم از کم سمندر شته دی ټریډ او زه د هغې دپاره فایدمن جوړې دی شم د هغه پښتنو وروڼو دپاره فایدمن جوړې دی شم نو دا د زما په خیال چې د خوبونه دي دې طرف ته پښتانه به څوک هم ورسره ونه مني او منل هم نه دي پکار اسی که د هغې ټوپۍ چا د ازبکو تاجکو ټوپۍ چا په سر کړي وي او د هغې په دغه واوا باندې شاباش باندې خوشحالېږي او هغې چغې وباسي نو دا چغې تر حده وي ځکه چې په میدان بسني په میدان ما خو ته وي چې ولې زما دماغ خراب دي یا دلته کې ما ته پته ده زه د دې خلکو سره ناس پاس یم هغوی دماغ خو نه دي خراب چې یاره د یو نه به ځان خلاصوي او بل ته به ځان د یو پټه بدله دغه نه وباسي د بل پټه به دغه کې اچوي بغیر د دې نه ممکن نه ده چې دا خاوره د پښتون ته په دې به د اولنی حق د پښتون وي د پښتو وي د دې چې دی نو د لوی پاکستان د لوی افغانستان د لوی پښتونستان دغه چې دی د هسې بیا ډرامې دي یو لقمې دي یو نړۍ دي چې بس په خوله کې به خلکو ته ورکړی کېږي او د وخت دغه دی بس تیرول دي خان بابا د دې اخیری حل سره د دې خبرې حل دا راته وښایي حل خو زما په خیال چې ډېر ساده حل دی چې که چرته غواړي پښتانه چېرې دا خاوره د امونه تر اباسینه موږ خپله ثابته کړو دا د هغوی دم د پښتنو دم او دا پښتون ستان ثابت کړو په دې اولنی حق د دې په وسایلو دا موږ ثابت کړو نو دې دپاره به لازم ده چې د پښتون په نیس دی راوچتېږي د پښتون په دغه به دی غږ پورته کوي د دې نه بغیر دا ممکن نه ده نور که خلک ورته وایي چې داسې به وشي هغسې به وشي هغسې به وشي دا هسې ما خو تاسو ته ووایي که نه چې اوس هم اسان کار دی چې دی دې غږ پورته کړي چې یاره افغان پښتون ته وایي ټیک شو د افغان ژبه پښتو ده د امونه تر اباسینه پښتنه خاوره چې ده نو دا د پښتون قوم برخه ده د پښتونستان دی پښتونستان دی د دې په ټولو وسایلو سرکاري چوکو نوکرو اولنی حق د پښتو پښتون دی دا نور موږ سره میشته خلک چې دي دا همسایه دي د دوی ژبې همسایه دي د دوی په ستانونو کې چې څومره حق د پښتو پښتون دی
د نړیوال دستور په مطابق زمونږ په خاورم د دې جبو دوی ته او د دې جبو ته ما حق مونږ ورکو. مننه تاسو الله مو خال لره.